یونما وایي د ښوونځیو پرانیستلو په اړه اسلامي امارت سره خبرې روانې دي او ډېر ژر به ښوونځي د نجونو په مخ خلاص شي. د اسلامي امارت له لوري د نجونو د منځنیو او لیسو نه پرانیستنې ګڼ نړیوال غبرګونونه راپارولي او ځینو ژر تر ژره د دې ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د یونما د بشري حقونو د څانګې مشرې له تولونیو سره په تازه مرکه کې ویلي چې دوی له اسلامي امارت سره په اړیکه کې دي څو د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د یونما دغه چارواکي د نجونو د ښوونځیو تړل د هیواد د پرمختګ پر وړاندې خنډ ګڼي او وایي چې د نجونو د ښوونځیو تړل به د هیواد پر اقتصاد او پرمختګ ناوړه اغیز وکړي. نوموړي د ټولنې په پرمختګ کې د ښځو نقش مهم ګڼلی او زیاتوي چې له ټولنې د نجونو او ښځو ګوښه کول به د افغانستان پر راتلونکي ناوړه اغیزې وکړي. نن په هیواد کې د نجونو پر مخ د متوسطو او لیسو د تړل کېدو 309 ورځې پوره شوې او میلیونونه زده کوونکي نشي کولی چې ښوونځیو ته ولاړې شي. د اسلامي امارت له لوري د نجونو د منځنیو لیسو نه پرانیستنې ګڼ نړیوال غبرګونونه راپارولي او افغان ولس سربیره نړیوالې ټولنې ته د نجونو د پاتې ښوونځیو د پرانیستنې غوښتنه کړې ده. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.